طالبان ولې نړیوال په رسمیت نه پیژني؟ نړیوالو یې ځینې لاملونه په ګوته کړي. دا چې دا لاملونه کوم دي دلته یې راسره کتلی شئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د یادې ډلې د کابینې او حکومت جوړښت بېساري نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. طالبانو له خپلې کابینې څخه میرمنې په بشپړ ډول لرې کړي او د ښځو چارو وزارت یې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت بدل کړ. په کابینه او حکومت کې د حقاني شبکې د یو شمېر جګپوړو غړو شاملول چې د متحده ایالاتونو ترهګرو په لیست کې شامل دي چې نړیوالې ټولنې ته یې د یاد حکومت اعتبار کم کړی دی. د طالبانو د سخت دریځ له امله یاده ډله د یو کال په تېرېدو سره نه ده توانېدلې چې د نړیوالو ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل شي. د وډرو ویلسن په سیډنیز مرکز کې د سیاسي چارواکو کارپوه مایکل کوګ لیمن نیوکه کوي چې د طالبانو په حکومت شایسته سالاري نشته. نوموړی وایي د طالبانو د حاکمیت له یو کال څخه د هغه برداشت دا دی چې ملایان او هغه کسان چې توندلاري دي. بلخوا د افغانستان خلکو په خاص ډول میرمنو د طالبانو د حکومت په وړاندې پراخ اعتراض پیل کړی دی. د میرمنو د حقوقو فعاله اصیله وردګه د میرمنو په وړاندې طالبانو کړنو ته په اشارې سره وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په سیاسي او اجتماعي برخه کې د میرمنو حذف د دې ښکارندویي کوي چې په یاده ډله کې هیڅ بدلون راغلی نه دی او بلخوا د نجونو ښوونځي هم تړلي دي. د څېړونکو په وینا د پورتنیو ټکو ته په کتو نړۍ اوس د طالبانو حکومت ته د شک په سترګه ګوري او په احتیاط په رسمیت د دې حکومت په پیژندلو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبانو حکومت یو کال پوره کیږي. دا ډله له نوو ازموینو سره مخ شوې ده او نړۍ په شک سره د طالبانو حکومت کړنې تر څار لاندې لري.